السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په روژه کې سړي ته احتلام پېښ غسل ورباندې واوړي، بیا دی غسل کوي، د غرغړه اوبه په خوله ګرځي، نو دا که تېرې شي نو څنګه چمبه کېږي؟ محترمه، مزمزه دا ده چې په خوله اوبه ګرځول دي، ستوني ته اوبه اچول دا نه دي لازم، نو په خوله اوبه وګرځوه. نو ځکه فقهای کرام وایي په روژه کې سړی په مزمزه کې احتیاط کوي او په استنجا کې د احتیاط کوي. په استنجا کې د ګوتې نه ننباسي یو غټ مخرج ته د بولو، او مزمزه کې دې داسې مبالغه نه کوي چې هغه بعضې خلک سودایان وي، نو یو هغه خراري ستوني ته اوبه کښته کړي، بیا یې هلته لرې وغورځوي او داسې کې هم دا چم مه کوئ. په روژه کې دا چې مکروه دي، بس په خوله اوبه وګرځوه خلاص، دې کې هېڅ مشکل نشته. محتوى هندية الجلد أول صفحة 11 الفصل الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.